د سلفو کې یو عالم د چا د تپوس وکړو وایي چې دا څه وجه ده چې دا سلف صحابه تابعین وغیره نیکان خلق چې به کله وفات کېدل هغوی به خوشحاله به او موږ چې کله وفات کېږو مړه کېږو موږ جاړو خفې ولې دا وجه څه ده وایي هغې ته ناشنا جواب ورکړه هغې ورته ویلي چې هم عمروا الاخره دا سلف چې وو دا صحابه چې وو دوی آخرت جوړ کړی و آخرت یې آباد کړی و او دنیا خرابه کړې وه قانون دا دی چې څوک د خراب کور نه آباد کور ته ځي هغه خوشحاله او هر چې موږ یو ونحن عمرنا الدنيا وخربنا الاخره من دنیا ځان آباد کړې ده خو لیکن آخرت هم خراب کړی دی نو طبعا چې څوک د آباد کور نه خراب کور لځي ختما هغه خپوي وایي وجه دا ده نن موږ او تاسې دنیا ته په مخه باندې یو چې څنګه کور جوړ کو څنګه مال وګټو څنګه پیسې پیدا کو خو لیکن د آخرت کور جنت زمنګ دا سوچ هم نشته چې جنت وګټو یا ونه ګټو پکار دا چې موږ د جهنم ځان ته رايات کو نو سلفو به دومره یره به ورسره وه کله چې وایي جهنمین جهنم ته داخل شي او جنتین جنت ته داخل شي وایي الله رب العالمین به راشي او دې جنتینو ته به ووایي چې یا اهل الجنه اے جنتینو کم لبثتم تاسو په دې دنیا کې څومره وخت تېر کړی دی څونه ژوند تاسو په دې دنیا کې تېر کړی دی وایي دا جنتین به ووایي چې لبثنا یوما او بعض یوم من په دنیا کې یوه ورځ تېره کړې ده یا نیمه ورځ تېره کړې ده د آخرت دا ژوند دومره اوږد دی چې انسان ته به د دنیا ژوند دا یوه ورځ ښکاره شي یا نیمه ورځ به ورته ښکاره شي وایي الله رب العالمین به ورته ووایي چې نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم ای جنتینو تاسو په دې یوه ورځ کې او په دې نیمه ورځ کې ډېر ښه تجارت هم کړی دی او ښه ګټه هم کړې ده چې تاسو ځانله جنت ګټلی دی وایي بیا به الله رب العالمین راشي او دې جهنمینو ته به وایي چې یا اهل جهنم یا اهل النار اے جهنمینو اے د اور والو کم لبثتم تاسو څومره په دنیا کې څومره ټیم تېر کړی دی څومره وخت هم تېر کړی دی وایي دا جهنمین به ووایي چې لبثنا یوما او بعض یوم موږ په دنیا کې یوه ورځ تېره کړې ده او یا هم نیمه ورځ تېره کړې ده وایي الله رب العالمین به ورته ووایي چې ای بدبختو ای رذیلانو ای مجرمانو تاسو دومره نه صبرېدلی چې په دې یوه ورځ کې یا په نیمه ورځ کې زما اطاعت کړی وی اوس به جنت ته تللی وی په دې اور کې به نه سولې او بیا ورته الله رب العالمین وایي چې بئس ما استجرتم فی یوم او بعض یوم په دې یوه ورځ یا په نیمه ورځ کې تاسو ډېر بد تجارت کړی دی او ډېره بده ګټه هم کړې ده چې ځان هم جهنم ته راورسوه نو د جهنم اور او د جهنم زندگی او د جنت دا دومره اوږده زندگی ده بل یو حدیث کې راغلی دي په روایت د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا حدیث خوشحالي ده د هغه چا دپاره چې د چا په دنیا کې نیکان خلک ملګري علماء ملګري نیک ملګری چې د چا د هغه لپاره دا حدیث د خوشحالي حدیث دی د چا چې نیکان ملګري نه وي نیک کس چې بس دا ورته شاراړي تښتي دي دا کس دپاره بې یره ده وایي کله چې جنتین جنت ته داخل شي او جهنمین جهنم ته داخل شي و یو جنتی به راشي د جنت نه الله رب العالمین ته به وایي چې یا رب ما هذا یا رب دا څه دي وی الله رب العالمین به ورته وایي چې بنده دا خو د جنت زندگی ده او د مزو زندگی ده او جنت دی او مزید او چرچی دی دا بنده به ورته وایي چې الله دا څه مزید دي وی الله رب العالمین به ورته وایي چې مالک یا عبدي ای بنده په تا باندې څه وشو چې ته اوس د جنت مزو ته مزې نه وې دا به وایي چې الله دا به څه مزي زما په دنیا کې یو نیک ملګری و او هغه تا جهنم ته داخل کړی دی ما ته په دې جنت کې سکون مزه اطمینان آرام نه میلاویږي غیر د حق ملګري نه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په دغه ټیم کې ویلي چې الله ډېر رحم کوونکی ذات دی وایي الله رب العالمین به دغه جنتي ته ووایي چې ورشه او د جهنم نه دې دغه ملګری راوباسه وایي دغه کس به ورشي او د جهنم نه به دغه کس راوباسي جهنمي د ده ملګری وایي په دغه ټیم کې به جهنمین چغه وکړي دا ګنهګاران به چغه وکړي د چا چې په دنیا کې نیک ملګري نه وي چې فلیس لنا اليوم صدیق ولا حمیم کاش چې په دنیا کې زموږ یو نیک ملګری وی یو نیک دوست هم وی چې اوس یې د جهنم نه ایستلی وی لیکن بیا به ارمانونه کوي چغې به وایي خو لیکن بیا پیدا نه کوي